بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې په تېر ساعت کې دایره ولوستله. دایره او د دایرې اجزا وې، د دایرې تعریف مو وکړو، د دایرې ترسیم مو وکړو او د دایرې په واسطه باندې د مختلفو شیانو جوړېدل یا د دایرو په برکت سره د ډېرو وسایلو جوړېدل موږ تاسې وویل. که ورته وګورو د دایرې په وجه باندې د دایرې له برکته د دایرې په مرسته سره موږ تاسې په ورځني ژوند کې وګورو، چاپېریال کې وګورو، ډېر شیان دي چې هغه موږ تاسې د دایرې په مرسته سره جوړ کړي او لاسته راوړي دي. نو اوس راځو موږ تاسې د یوې مستقیمې کرښې او دایرې حالتونه، د یوې مستقیمې کرښې او دایرې حالتونه یو د بل سره څېړو وایو چې یوه مستقیمه کرښه او یوه دایره په خپل منځ کې کوم حالتونه لري او موږ تاسې نن ورځ ووایو. په دې ځای کې لومړی حالت ته راځو. دا یوه دایره ده. دایرې مرکز او شعاعات او بل د دې دایرې څخه د باندې یو عمود خط یا یو مستقیم خط موږ تاسې رسم کړی دی چې له مرکز څخه یو مستقیم خط عموداً په دغه مستقیم کرښې باندې موږ تاسې رسم کړی دی. یعنې دا مستقیم خط له دې دایرې څخه د باندې ورکېږي. اوس نو دغه فاصلې ته خو موږ تاسې شعاع وویله. شعاع موږ تاسې په تېر ساعت کې ولوستله چې شعاع یو په یوه دایره کې ټولې مساوي فاصلې لري یو بل سره. اوس نو له مرکز څخه تر دغه محیطه پورې چې کومه فاصله راځي دې ته موږ تاسې شعاع وویله. همدارنګه له مرکز څخه بیا تر د مستقیم خطه پورې چې کومه فاصله راځي دې ته موږ تاسې څه وایو؟ ډي یا ډسټنس، فاصله. اوس نو په دې ځای کې ورته وګورو دا فاصله او دا فاصله له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري چې دا فاصله دوره کوچنۍ ده یا کمه ده له چي څخه؟ له دې فاصلې څخه. ځکه نو موږ تاسې وایو چې دغه مستقیم خط له یوې دایرې څخه د باندې واقع دی، نو دغه فاصله تر څه شي؟ تر شعاع غټه شي. شعاع کوچنۍ شوه له چي څخه؟ له ډي څخه، یا ډي فاصله لویه شوه له چي څخه؟ له آر څخه. نو وایو چې ډي فاصله لویه ده له څه څخه؟ له آر څخه. که مثلا آر فاصله 3 سانتي متره یا 3 متره یا 3 کیلومتره، نو دغه کومه پایڅ ولاړه ده یا دا کومه خادش ولاړه ده یا دا کوم مستقیم خط ولاړه ده یا کوم یو آر څخه ولاړه ده، د دغه فاصله به مثلا له دې څخه مثلا 5 سانتي متره یا 5 متره یا 5 کیلومتره. نو معلومدار موږ تاسې وایو چې دغه فاصله چې دغه 2 سانتي متره یا دغه 2 متره یا 2 کیلومتره فاصله زیاته ده له چي څخه؟ د دې شعاع څخه. نو وایو چې ډي لویه ده له څه څخه؟ له آر څخه. دا یې لومړی حالت، یو حالت. دوهم حالت، که چیرې دا مستقیم خط له دې دایرې له محیط سره په باندنۍ برخه کې، په دې باندې برخه کې په یوه نقطه کې مماس و، په یوه نقطه کې ورسره کته سوی و، په یوه نقطه کې ورسره لګېدلی و، نو دې ته موږ تاسې وایو چې دا مستقیم خط له دې دایرې سره د باندې یا باندنۍ برخه کې مماس دی. دا مستقیم خط له دې دایرې سره په دې باندې سطحه کې، بهرنۍ سطحه کې د دې دایرې سره مماس دی. نو چې کله مماس شو دا فاصله چې کوم شعاع موږ تاسې لرو، شعاع رسم کړې ده آر فاصله، دا به معلومداره ده مساوي سره څو سره؟ له ډي سره به مساوي شي. دا فاصله او دا فاصله سره برابر دي. نو موږ تاسې وایو چې ډي مساوي ده له څه سره؟ له آر سره. یا دغه ډسټنس چې کوم د مستقیم خط ده یا فاصله د مستقیم خط ده مساوي ده له چي سره؟ له شعاع سره. د دې دایرې له شعاع سره مساوي ده. نو ویلی شو چې دا مستقیم خط د دې دایرې سره څه ده؟ په باندنۍ برخه کې مماس شوی دی. مماس په یوه نقطه کې ورته لګېدلی. دریم حالت ته راځو. په دریم حالت کې موږ تاسې ګورو چې دا مستقیم خط دا دایره په دوو نقطو کې قطع کړې ده. دایره یې په دوو نقطو کې قطع کړې ده. یوه نقطه همدغه ده او بله نقطه هم دلته ده. په دغه د دایرې محیط یې په دوو نقطو کې قطع کړی. نو چې دلته ورته وګورو د دایرې شعاع خو له او څخه تر دې ځایه پورې هر څه چې ورته وایي او څخه تر دې پورې یا ډي پلس چې
له او ای فاصله چې کومه ده دا هم تاسو چې ده مساوي ده شعاع دایرې شعاع اوس نو مستقیم خط فاصله خو معلومدار ده کمه شوه هلته زیاته وه مستقیم خط فاصله ډي دلته برابره وه هماغه شوه نو دلته معلومدار ده راکمه شوه نو چې موږ تاسو راشي ډي کوچنۍ ده له چي څخه ډي فاصله وړه ده کمه ده کوچنۍ ده له چي څخه له شعاع څخه د یوې دایرې له شعاع څخه کوچنۍ ده نو چې کله کوچنۍ شو موږ تاسو وایو چې دا مستقیم خط دایره په دوو نقطو کې قطع کړې ده دا مستقیم خط د دې دایرې قاطع ده متقاطع ده په دوو نقطو کې نه دایره قطع کړې دغه درې حالتونه د دې مستقیم خط او د یوې دایرې ترمنځ اوس یو بله بېلګه دې راخیستې موږ تاسو ته یو مثال یې راخیستی دی چې که چیرې وګورو دوې متحد المرکزه دایرې دوې متحد المرکز دایرې ولرو دا یو متحد المرکز یعنې عین مرکز ده یو مرکز ولري دوې دایرې دي یو د سی یو دایره ده دا کوچنۍ دایره او دا بلسې ده غټه دایره چې ده هغه څو ده سی دوه په نامه سره ده یا که موږ تاسو ورته وګورو دا کړۍ راواخلو د ماشومانو بنګړۍ راواخلو کړۍ راواخلو هغه کړۍ د ماشومانو معلومات ده کوچنۍ خو د لویانو کړه یا حلقه یا هغه بنګړۍ هغه چې ده هغه بیا غټ وي نو که چیرې دوی داسې ورکشن کړو چې مثلا د دواړو مرکزونه عین مرکز شي یو مرکز ورته وټاکو دې ته موږ تاسو وایو متحد المرکزه دایرې ورته وایو اوس خبره موږ تاسو اصل په دې کې ده وایي که چیرې دوی متحد المرکزه دایرې ولرو چې د یوې دایرې شعاع 2 سانتي متره ده ګوره د دې کوچنۍ دایرې شعاع څومره ده له او څخه تر دې دوی فاصله څومره ده 2 سانتي متره ده او د سی دوه دایرې فاصله د شعاع څومره ده له او څخه تر دې دوی فاصله څومره ده 3 سانتي متره ده هغه تقریبا 1 سانتي ورباندې هغه دایره شعاع ورباندې غټه اوس نو دلته موږ تاسو ته ګورو د دې مستقیم خط د دې مستقیم خط حالت له دغو دواړو دایرو سره له سی یو دایرې سره او سی دوه دایرې سره تیرو د مستقیم خط موږ تاسو نوم ورکړی دی ډلتا نوم ورکړی چې نوم ورکړی ډلتا اوس نو سی یو دایره ګورو د سی یو دایرې نتیجه ګورو چې ډي مساوي ده له چي سره له آ سره دغه فاصله ورته ګورو دلته په دې ځای کې له دې ځای تر دې ځای پورې دا فاصله چې کومه لرو موږ تاسو دا خپله باندې یوه شعاع هم تشکیلوي ولې ځکه چې موږ تاسو وویل چې دا مستقیم خط له دې دایرې سره مماس چې کله مستقیم خط له دې دایرې سره مماس وو نو دا شعاع او ډي سره مساوي ده نو دلته موږ تاسو وویل چې د سی یو دایره کې دا کومه فاصله چې ډي لرو ډي فاصله مساوي ده له چي سره د شعاع سره خپله دغه شعاع هم جوړېږي دلته هم شعاع تقسیمولی دلته هم تقسیمولی شو هلته هم تقسیمولی شو نو ډي مساوي ده له چي سره له شعاع سره له آ سره ولې ځکه چې دا مستقیم خط د دې دایرې سره د باندنۍ برخه کې د دې دایرې مناسب دوهم حالت کې سی دوه ګورو سی دوه دایره چې ګورو سی دوه دایره نتیجه څه ورکوي چې ډي کوچنۍ د له چي څخه له آ څخه ځکه چې دغه فاصله خو موږ تاسو ګورو 3 سانتي متره خو دغه ککړه د دې دایرې سره مناسب دي د فاصله څومره ده 2 سانتي متره نو دغه فاصله خو اضافه پاتې شوه که نه شوه دا فاصله چې پاتې شوه موږ داسې وایو چې ډي کوچنۍ د له چي څخه ځکه دا مستقیم خط او د مرکز فاصله موږ تاسو په چي سره ښودلې وه په ډي سره ښودلې وه دا فاصله دا فاصله دا موږ تاسو په چي سره ښودلې وه په ډي سره ښودلې وه اوس نو ډي کوچنۍ د معلومداره ده په چي څخه د دې له شعاع څخه شعاع غټه ده ورباندې نو موږ تاسو وایو چې دغه فاصله چې کومه ده د شعاع د سی دوه شعاع لویه ده له چي څخه له ډي څخه یا ډي کوچنۍ ده له چي څخه له آ څخه دا زموږ تاسې د نن ورځې درس و وایو چې یو ځل بیا به ونیسو مخامخ صنف ته د یو مستقیمې کرښې او دایرې حالتونه 3 حالتونه مستقیم خط له دایرې څخه د باندې واقع ده نو معلوم ده که دغه فاصله به لویه وي له چي څخه له شعاع څخه یا به شعاع کوچنۍ وي له چي څخه له ډي څخه دوهم حالت کې به دا مستقیم خط له دې دایرې سره د باندې برخه کې په یوه نقطه کې مماس نو آ به مساوي له چي سره له ډي سره یا ډي به مساوي له آ سره په دریم حالت کې یو مستقیم خط یوه دایرې محیط په دوو نقطو کې قطع کړی دی چې یوه نقطه دا او بله نقطه دا اوس نو
معلومات د دې فاصله کوچنۍ ده چې کومه سودا فاصله نو متاسو وایي چې دې کوچنۍ ده هغه څخه یا ا فاصله یا شوا فاصله لوی ده چې لا دې او دا یو بیلګه متاسو بیلګه کې هم دا مستقیم خط او د دایرو حالتونه روښانه لکه په دې کې باندې هم چا څه پوښتنه کولای شي په دغه صفحه کې په اتمه صفحه کې موږ تاسو ځینې پوښتنې لرو په هغه باندې به تاسو کار وکړئ او هغه به تاسو سره حل کړئ بل به تاسو په د خپل روزمره ژوند کې فکر وکړئ چې موږ تاسو د دایرې په برکت سره کوم شیان جوړ شوي دي کوم شیان جوړ کړي دي یا مثلا ځینو شرکتونو ځینو کمپنیو ځینو هېوادونو د دې دایرې په هکله باندې کوم شیان جوړ کړي تاسو په خپل منځ فکر وکړئ خپل ځان سره فکر وکړئ په دې چاپېریال کې وګورئ په خپل سیند کې وګورئ په خپل اطاق کې وګورئ په کور کې وګورئ شاوخوا ځینو وسایلو ته وګورئ چې دا د څه شي په واسطه د دایرې په واسطه باندې کوم وسایل کوم اسباب لاسته راغلي دي جوړ شوي دا باندې تاسو خپل ژور فکر وکړئ او دغه درس به هم در مطالعه کوئ د درسونو وایي چې درس هم در مطالعه کوئ را روان درس هم در مطالعه کوئ دا درې سره راغلي چې موږ وکړو انشاءالله ستونزه به نه وي تېر درس هم در مطالعه کوئ د نن ورځې درس هم در مطالعه کوئ او د سبا ورځې درس هم در مطالعه کوئ دغه د ځان عادت وګرځوئ انشاءالله دا په درس کې به کومه ستونزه نه وي یعنې د هر مضمون د هر کتاب د ځان سره عادت وګرځوئ چې نن ورځ کوم درس ووایو هغه درس هم در وګورئ پرون ورځ موږ څه ویلي وو کومه کورنۍ دنده وي هغه به نظر درته لکړي سبا ورځ کوم درس راځي نوی درس مو څه شي هغه باندې مطالعه وکړئ لږ وګورئ بیا به انشاءالله ستونزه به نه وي مننه